السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زیارت ګل شاهین د خوست ولایت د صبریو له ولسوالۍ څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې د مازدیګر لمونځ د امام پسې یو رکات وکړې او 3 رکاتونه درنه تیر شوي وي، نو اوس چې ته پورته کېږې دویم رکات لپاره دا به ډک کوې که به یې تش کوي؟ تا امام سره تش رکات بیا موندلی، نو کله چې اوس پورته کېږې دا به هم ډک کوي، د دې پسې بل به هم ډک کوي، دریم به بیا تش کوي. همدغه مسئله علامه ابن عابدین الشامی په رد المحتار کې په لومړني جلد کې احکام المسبوق او لاحق کې او کبیری په 468 صفحه کې باب السجود السهو کې او منحة الخالق په لومړني جلد کې 309 صفحه کې باب الحدث فی الصلاة په دې کې په تفسیر سره څیړلې ده. د ابن عابدین او د علامه حسکفي عبارت دی: لو ادرکه فی رکعة الرباع یقضي رکعتین بفاتحة وسورة ثم یتشهد ثم یأتی بالثالثة بفاتحة خاصة. نو اوس چې پورته کېږې په دې بل رکعت کې به کښېنې، تشهد به وایې، بیا به پورته کېږې دا دریم به هم ډک کوې، بیا چې کم څلورم دی هغه به تش کوې. او که څوک چې دا دویم رکعت ته پورته کېږي په دې کې ناسته ونه کړي، مونځ استحسانا بیا هم صحیح دی، سجدې سهوه پرې واجب نه ده، خو غوره دا ده چې کښېني او تشهد ووایي. محوران کړه هر ګناه در رمضان میاشتې ډېر وخت انتظار و مرحبا، در رمضان میاشتې کړه موږ د زړونه راویښ بیا، در رمضان میاشتې ډېر وخت انتظار و مرحبا، در رمضان میاشتې کړه موږ د زړونه راویښ بیا.